اردو د منصبینو په اړه باندې او زما دغه خبرې خوښې شولې په هر حال باندې په اصل کې کوم تعریف چې زما سره د نظام پروت دی. نظام هغه سیاسي سیستم دی چې یو ټولنه د خپل درېګونو قواو سره د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې د خپل ملي عقیدوي او ټولنیزو او ارزښتونو دفاع او ساتنه کوي. سوال دلته پیدا کیږي که چیرې اوس افغانستان کې کومې اردو ته تاسو اردو وایستئ، دا د کوم قانون اساسي تر چوکاټ لاندې پر مخ بیول کیږي یا روزل کیږي یا تربیه کیږي؟ سوال دلته را پیدا کیږي آیا دلته کوم قانون اساسي موجود دی یا کوم اصولنامه موجوده ده یا کوم داسې نظامی کوم اساسنامه موجوده ده که نه؟ لومړی سوال دلته مهم دی. بیا د اردو بنسټ ته راځو چې اردو په کوم ځای کې راپورته کیږي، اردو څه شي ته ویل کیږي، اردو د هیواد کوم ارزښتونو ته باید ژمنه پاتې شي، اردو د نظم او ډسپلین په اړه باندې خبرې کیږي. تاسو خو نشئ ویل کېدلی چې موږ ورته ووایو اردو ته چې بوټان دې خړ په خپو کړي، خولۍ دې شنه په خپو پر سر کړي وي، کالي دې نمنه دې یوه خوا کم روانه وي او ټوپک دې په بل رقم روان دي، ته خو بیا اردو نه ویل کیږي. دلته ځکه نظم او ډسپلین بیا رامنځته نه شو. ما پوښتنه دلته دا ده چې آیا دلته کومه اساسنامه، کومه اصولنامه او کوم قانون اساسي موجود دی چې بیا موږ پر اردو باندې بحث وکړو؟ شل کاله چې د مقدس جهاد پر مخ باندې لاړه، د دې دا بغیر د اصولو، بغیر د کوم اصولنامې مخ ته تللی شو، دا امکان لري بیا سره د دې چې تاسې منظم هغه تا خپله رد کړله چې هغه مجاهدین دي، هغه خو اردو نه وه. مجاهدین دي د هغوی بنسټونو ته چې وګورو یا د هغوی راپورته کولو ته چې وګورو، هغه د هیواد څخه بهر د بل چا په مټ باندې تربیه شوي، ترتیب تنظیم شوي و. د هغوی نظامي زده کړې د ډیورنډ کرښې نه پاتې. یوه لحظه خیر، تاسو خبرو کې پوښتنه مې وکړله او هغې درته ځواب درکړو، خو تاسو پرې قناعت نه کوئ. همداسې تاسې په خپلو خبرو کې تاسو ویل چې د یو اردو د ملي او عقیدوي ارزښتونو ساتونکي اوسیږي. په دا تېر شل کلن دور کې چې کومه اردو موږ او تاسې لرله، آیا هغه اردو زموږ د ملي او اسلامي ارزښتونو ساتونکې وه؟ ولې نه وه؟ په کوم اساس نه وه؟ آیا قانون اساسي دلته موجود نه و؟ آیا سوال دلته سوال پیدا کیږي، آیا دلته قانون اساسي موجود نه و؟ آیا دلته د نظام هغه پالیسي او د ملي دفاع وزارت هغه پالیسیانې موجود نه وي چې دوی ته ورکول کېدل؟ دا هر څه موجود و. یا په دوی کې نظم او ډسپلین موجود نه و؟ دا هر څه موجود و. دا هر څه موجود و. دا ته خوشحاله، دا هر څه موجود و. کله چې خبره راځي زما او ستا هېواد ته او زما او ستا هېواد ته د خارجي اشغالګرو د راتګ خبره شي، د کفارو د راتګ خبره شي، او دلته د الله تعالی حکم راځي چې محارب کافر چې ستا جغرافیه ته راغی، ستا خاورې ته راغی، پر تا باندې جهاد فرض عین دی. آیا په دغسې حالت کې چې دا کمې اردو ته ته وایې چې دا د ملي او عقیدوي ارزښتونو محافظه وه، ساتندویه وه، دا ولې د هماغې کفارو په صف کې ولاړه وه، د هماغې کفارو لپاره یې زم د سپر ګرځولي وو، د هماغې کفارو لپاره هغه انسانان په شهادت رسول، هغه انسانان یې وژل چې کوم د هغې کفارو په مقابل کې جهاد کولو، د خپل هېواد ازادي غوښتله. نو دلته چې دی دا ستا اوله خبره چې دا تا وکړله چې د ملي او عقیدوي ارزښتونو ساتندوی اوسیږي، نو دغه شل کلنه اردو خو د همدغې ملي او عقیدوي ارزښتونو په مقابل کې ولاړه وه. دې سره په تقابل په کوم ځای کې ولاړه وه؟ ته ماته مثال راکړه که د افغانستان د ملي دفاع وزارت په کومه پالیسي، یو دقیقه تواب صاحب خیر دی، که د افغانستان د ملي دفاع وزارت کومه پالیسي داسې موجوده وي چې د دې خلکو دفاع پکې کیږي، بیا ماته ویلی شي، کوم بریف راکولی شي؟ ګوره وایشه را ظاهرې ته ګوره، یو خو د ناټو یو خو د ناټو عضویت دی، یو خو د ناټو عضویت دی چې د افغانستان فوز پکې موجودیت درلودلو. یو داسې ته ماته کومه پالیسي د ناټو عضویت، یعنې تاسې د ناټو هېوادونو عضوه وایي چې تاسې د ناټو په دغه کې عضویت لرلو؟ سوال دلته پیدا کیږي. زه ستانه پوښتنه کوم، زه دې راځم عضویت ته راګرځم. بالکل عضویت وم. په کوم ځای کې عضویت؟ زما بیرغ ولاړ یو دقیقه په ناټو کې زما بیرغ ولاړ، قربان دې شم. په ناټو کې ستا بیرغ ولاړ، یعنې ته د ناټو برخه غړی هېواد وې. بالکل ما عضویت پکې درلود. ګوره افغانستان کله هم د ناټو عضوه هېواد نه و. په دغه جمهوریت ګوره دغلته د دغه دومره خلکو مخکې چې دا څو کسان ناست تقریبا
تاسو یو ځلې وګورئ په ناټو کې د افغانستان بیرغ هغه په یو ان کې ولاړ دی، په ناټو کې نه دی ولاړ دی، هغه په یونایټډ نیشن کې ولاړ دی. یونایټډ نیشن جدا دی، یو دقیقه محترمه، یونایټډ نیشن جدا دی، ناټو دی جدا ده. د ناټو غړي هیوادونه چې کوم دي هغه جدا دي. په یونایټډ نیشن کې چې ممبر هیواد اوسېږي هغه جدا مسله ده. افغانستان د یونایټډ نیشن د ممبرز هیوادونو کې راځي چې هغه څو کلونه 50 کال د هغې نه مخکې چې کوم جوړ شوی دی په افغانستان چې کوم وخت کې افغانستان په نوم باندې هیواد جوړ شوی او دغه عضو دی د نورو ډېرو هیوادونو نه مخکې دی، هغه جدا بحث دی. مګر د ناټو د غړو هیوادونو په لست کې چې دی په عضویتوب چې دی افغانستان نه لرلو نه لري او نه به په راتلونکي کې ورته عضویت ورکړي. ډېر ستر هیوادونه شته دی چې اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان څخه ډېر قوي دي، هغه یې نه لري. نو محترمه په کوم ځای کې چې سهو وشي یا لفظي سهو در څخه وشي هغه منع خبره دا زما ستا خبره په هغې عضویت باندې نه ده او نه هغه عضویت چې دی د قرآن او د احادیثو خبرې دي یا کرښې دي یا داسې زرینې کرښې دي چې پر هغې باندې چې دی سړی باید باور او ایمان پرې ولري چې هغه د قرآن څخه راوتلي اوسېږي یا د حدیث څخه راوتلي اوسېږي. نه، زه در سره دلته د قرآن او حدیثو خبره کوم. دلته چې دی زما او ستا دین ما او تا ته حکم کوي چې ستا هیواد ته محارب کافر راغی، ستا پر هیواد اشغال راوړ، دلته جهاد پر تا باندې فرض عین دی. زه تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې دغه جهاد دپاره چې دی دغه زما او ستا ملي اردو چې ته ورته ملي اردو وې، اسلامي اردو ورته وې، د ملي او عقیدوي ارزښتونو ساتندویه ورته وې، دوی په دغه حالت کې څه وکړل؟ آیا دا په دغه حالت کې چې دی د دغه قرآن د حکم سره د الله تعالی د حکم سره په ټکر کې راغله که رانغلله؟ قربان دي شم عبدالله جان، اول خو دغه جهاد نه و چې دا کوم دا خو تاسو وایئ چې جهاد نه و. زه درته وایم زه وایم چې جهاد نه و، زه وایم چې دا جهاد ته وایې چې جهاد نه و. ښه یو لحظه صبر وکړه محترم عظام صاحب، د الله تعالی د قرآن په آیاتونو باندې چې دی دغه ثابته کړه چې دغه دلته دا 20 کلن څه چې روان و دا جهاد و که نه و. الله تعالی په خپل کتاب کې څه حکم کوي د جهاد په اړه باندې؟ قدرمن تواب صاحب محترم، غږ مې اوري؟ بله ستاسې غږ لرو، مهرباني. دا مایکونه فکر کوم ما بند کړل ځکه چې ظهیر صاحب بیا مداخلت کوي. تاسو صرف الله تعالی ښه مننه تواب صاحب محترم. ګوره دا خو داسې مسله ده چې لمر روښانه ده، دا خو بالکل په دې کې خو د قرآن کریم د جهاد باره کې د 100 نه زیات آیاتونه په دې کې شته دي. که زه تا ته ووایم الله تعالی